artificial intelligence AI دا نوم به تاسو کې بلا شي خلکو بلکې ټول به اورېدلی خو زیاتره کسان یې پیژني نه چې اصل کې د artificial intelligence AI څه شی دی زموږ دپاره څومره فایدهمند دی یا زموږ دپاره څومره نقصان دی په فیوچر کې په مستقبل کې زموږ سره څه کولی شي دا اکثر کسانو ته پته نشته د یو کمال سروې درته ویم دې ټایم کې چې په دنیا کې څومره غټ کمپنیز دي چې کوم ستا ذهن کې راځي څومره غټ ټیک جاینټس دي یا نور کمپنیز دي تا ته پته شته د هغوی د ټولو نه سیوا توجه په artificial intelligence په AI باندې ده لکه مثال کې طور پر مایکروسافټ شو اپل شو امازون شو انویډیا شو د سروې مطابق چې په دې یو کال کې د دې کمپنیانو نه د پاسه $1 trillion بلین نه یادوم ارب نه یادوم $1 trillion یادوم $1 trillion د دوی د شیرز نه وتی دي او دا ټولې تللي دي کوم طرف ته د artificial intelligence AI طرف ته د دې مطلب دا دی چې هر ورځ هر هفته هر میاشت بلینز اف ډالرز اربونه ډالر د غټ کمپنیانو په artificial intelligence باندې ور انویسټ کوي چې ځان د ډیټا سنټر جوړ کړي په دغه چپ باندې کار وکړي په انفراستراکچر باندې کار وکړي په artificial intelligence باندې کار زګه کوي چې د غټو کمپنیانو ته دا پته ده چې د artificial intelligence نه بغیر چې دا موږ اډاپټ کړی نه د دې نه بغیر موږ سروایو کېدای نشو ژوندي پاتې کېدای ختمي ګو وسته ماته وایا چې د غټو کمپنیانو د هلي او په ټریلیونز اف ډالرز د یو کال کې د artificial intelligence کې انویسټ شوی او د ټولو نسیوا الته انویسټ کیږي چې په دې ټیم کې د ټولو غټه انډستری چې باقي کې د ټولو نسیوا انویسټمنټ پر د artificial intelligence ثابتېږي او تا ته دا قدر پته نه چې artificial intelligence AI د څه شي نو ته په دې دنیا کې څومره روسته پاتې دا کام په دې دنیا کې څومره روسته پاتې زموږ مستقبل به څومره پاتې هرکی د دقیق تیارونه راځتل دي او ځان په دې باندې پویول دي رڼا طرف ته تلل دي په حاصلول دي چې artificial intelligence د ټولو دنیا غي طرف ته روان دي چې موږ ځان کوی چې دا artificial intelligence AI اصل کې د څه شي زه ته په یو ساده مثال باندې اول پوهیږم ګور انسانان د ډېر مودې راسي زناوران ټرین کوي لکه مثال کې تور پر سپې انسان ټرین کوي کنه انسان سپیته یو شی زور بي کی او سپیته دا طریقه چې زه تاسو دا کوم څه در بي کوم نو بیا به زما مطلب دی چې دا بي په کوم لار باندې تللی یا په کوم ځای کې ناسي یا په کوم ځای کې ملاسي دا بي الته کړی شوی د یو انسان یا د یو زناور دی په څه څنګه دا سپیته د طریقه خو په دې طریقه باندې ټرین کوي په یو ځای کې هغه ولاړی سټې کړی هر څه کړی د غسیز د غسیز په تور باندې دی بي په تور باندې کوم څه معلومه هغه ځکه بس تا د دې سپی ریاکشن سي دا وته انسانان کوي د خشنت کې ته په یو کس باندې اٹیک کوي یا کاریس په ساتلی یا په یو کس باندې ور پرې غل ډاکو غیر باندې باندې اٹیک څنګه کې د طریقې ورته د کوم ځای باندې څنګه به راټینګي یا فرض کړه ریس په سپیس ساتلی چې په ریس څنګه کې طالب هر ورځ راځي مګر دغه په منځ کې بوزي څنګه ست طریقې کار کوي ست طریقې کار باندې دا د سپورت ټریننګ د مدور سیدا انسانان کې یو ټیم کې ایڈوانس لیول ولا سپیس ساتلی خو په بهترین طریقې باندې ټرین کولای شي دا انسان ټرین کوي دا انسان ټرین کوي چې د هغه کار واجب کوم چې دا انسان په خپل نشي کولای د بلا شي کارونه چې هغه انسان په خپل نشي کولای د نور زناورونو یا د نور سيزونو هغه کار اغستل غواړي ظاهر خبره د هر کار خو انسان نشي کولای انسان الله تعالی دومره صلاحیت نه ورکړي چې هر کار دی کولای شي ضعیف هم پیدا کړی خلق الانسان ضعیف په قرآن مجید کې الله تعالی په بلا کارونو کې ضعیف دی کار په خپل نشي کولای د بل نه لري د سپي په مثال کې زویم د سپي د سمیل سنس تیز د سپي په اسانه به کولای شي پته ورته لګي چې د بي کوم طرف ته تللی او څنګه تللی دا سمیل سنس د انسان نشته نو دا د سپي په مدد سره د هغه سمیل په تور باندې سيزونه معلومول شي سمګلینګ ودرول شي مختلف قسم سيزونه راځتل شي ښکار چې کوي نو منډه او د غاښونو په تور باندې پکړل د انسان دوه سترنګ د سپي سترنګ د سپي دغه لپاره ټرین کړي د قشنت کې د مختلف قسم لکه اس شو یا غوي شو د مختلف قسم کارونو لپاره د هغه وخت سره کله چې انسان په دنیا آباد دی د ټریننګ دی ورکړي د قشنت کې ټریننګ اوس انسان شروع کړی دی د ماشينانو هم انسان ماشين هم ټرین کوي د دې لپاره چې دا ماشين د هغه کار وکړي کم کار چې د خپل نشي کولای لکه اول د یو ساده مثال درکم انسان که زیات نه زیات وزن ویسي سونه وزن وړي شي چلو 100 کیلوګرام کړه 100 کیلوګرام په ولي باندې وړي شي خو 10 میټر به ویسي زیات نشي وړي فرض کته په ټنونو باندې وزن وړي او په کیلومتر وړي د دې لپاره څه کوي د دې لپاره انسان د ځان لا غټ ډمپر یو گاډي جوړ کړی دي او هغه جوړ کړی داسې مطلب یو قسم د تویل چې ټرین کړی داسې چې دا غټ وزن د دې لپاره په 100 کیلومتر وړي شي او په ټنونو وزن وړي شي د خشن کې انسان که زیرا کني په کودالي په ترو باندې د جبل په ترو باندې سونه به راوکني د کیلومتر نه سیوا زیات نشي راکنه د کیلومتر په مسیوا ویلي که فرض کړه په غټه علاقه کې د خشن کې ګنده کنستل غواړي روډي استل غواړي ځکه کنستل غواړي د هغه لپاره د ځان له ماشينان جوړ کړی ټرین کړی لکه مثال کې تور پر شیول شو هغه د لپاره کنستل کار کوي او په ګنټه کې دنه ول دومره زیرا او کوم چې د پورزو کې د نشو راکنستل نو دا یو قسم د داسې ماشينان دي چې د سنا سره د کار لپاره ټرین کړي کوم کار چې د خپل نشو کولای نو کوم څه چې په خپل جوړ کړي هغه د لپاره ټرین کړي د قشانتي په نن سبا زمانه کې سپیشلی هغه ماشين ست چې موږ کمپیوټر وایو هغه انسان ټرین کوي او د څه ټرین کوي چې په هغه کې یو قسم له ذهانت ورچي هغه ذهانت کوم چې په انسان کې په خپل دی مطلب صرف کار کول نه دي کار ته اول سوچ کول دي د سوچ نه بعد کار کول دي د ایڈوانس لیول باندې ول ټریننګ ورکړي یا کوم چې نور مثالونه درکړو ټریکټر شو شیول شو ډمپر شو دغه سوچ نه شي کولای کار نه کوي اوس ماشينان د ټرین کولای چې د سوچ هم کولای شي د سافټویر په تور باندې او بیا د هغه سافټویر د سوچ په تور باندې د هارډویر نه یو قسم له کار مغستل شي نو دا یو قسم له ماشين د ذهانت په تور باندې ټرین کول شو یو ماشين له ذهانت ورکول دغه ته موږ وایو AI مطلب artificial intelligence artificial ورته ځکه وایي چې د مصنوعي دی دا کمپیوټر چې دی دا انسان په خپل جوړ کړی دی انسان چې کوم څه جوړ کړي هغه ته موږ artificial وایو مصنوعي سپه الله تعالی پیدا کړی دی هغه مصنوعي نه دی غوي الله تعالی پیدا کړی اصل الله تعالی پیدا کړی مصنوعي نه دی دا کمپیوټر انسان په خپل جوړ کړی دی نو دا مصنوعي دی artificial دی دغه انسان په خپل ذهانت ورچ یو دا ټرین کوي ذهانت په انګلیش کې intelligence وایي نو دې ته بیا موږ وایو artificial intelligence چې په شارټ کټ کې وته وایي AI اوس دا کمال لیول ولا سیس دی هر کار چې انسان نشي کولای هغه د AI په تور باندې انسان هغه کار دنه اغستې شي او په لږ وخت کې اغستې شي خپل وخت بچت کولی شي لکه زه مثال درکم مثال کې تور پر یو اکیډمي چلوم ما ته د ټیچر ضرورت دی ما سره د بلا شي ټیچرز سی ویز جمع شوي دي مطلب خپل فایل را لګلي چې زما دا کوالیفیکیشن دی زه دا سیس ټیچ کولای شم دا کار کولای شم دوه سبق مې ویلې دوه سبق را راځي دې ته کوریکولم وایټ او سی وی او زما سره 1000 سی ویز پرتی دي زر سی ویز زر پانی فایل را سره پراته دي زما یو ټیچر پکار دی مثال کې تور پر د پولیټیکل ساينس د سیاست والا ټیچر مې پکار دی زه که د 1000 سی ویز په خپل ګورم نو زما وروره د زمانه ټول ورځ واړي یا به 2 ورځې یا 3 ورځې برانه واړي چې په دې کې مختلف قسمه د استادانو سی ویز دي څوک بیولوژي خو دلی شي څوک انګلیش خو دلی شي
څوک د ماشومان استاد دی، نو په دې کې به صرف د هغه استادانو سی وي راایستل کوم چې پولیټیکل ساينس ټیچ کولی شي، دا به زما دپاره شي ډېره زیاته ګرانه. خو که فرض کړه نور کسان ولراولم هغه ورته کښېنوم، نو 11 خو به ورته کسان کښېنوم، هغوی ته به پیسې ورکوم، د پاسه بیا هغوی چای سموسې ځان له غواړي، چای پاڼې هغه ایکسټرا خرچه ده. اوس دا کار اسانول دي او هغوی هم پې کېدای شي ګنټې واړي که ورځې نه. خو که فرض کړه ما د ځان دپاره کمپیوټر داسې ټرین کړو چې دا مې په دې پوه کړو چې دا 1000 فایلز دا 1000 سیویز دی، زه در کوم په دې کې چې چا پولیټیکل ساينس ویلی دی هغه کسان ترې راله رابار کړه، په منټونو کې راله کوي بغیر چای پاڼې، چای سموسې به نه غواړي او کار به راله په منټونو کې وکړي، او صرف هغه استادان به ترې وباسي کوم استادان چې پولیټیکل ساينس والا دي. څونه زما کار اسان شو، ټایم مې څونه بچت شو،